د مور پلار سره ښه کوئ. دا ما تاسو ته زړه نصیحت دی، مور او پلار. والله العظیم که ما نه دې تپوس وکړو چې ما ته د مور او پلار داسې تعبیر وکړه د دې الفاظو چې څنګه چې د دې حق یې نو زه یې نشم کولی. مور او پلار دا ټکي دومره وزن والا دي، دا ټکي دومره درانه دي، دا ټکي دومره زورور دي چې انسان په سوچ کې بروزي چې زه څه ووایم. خو زه درته لنډه دا وایم چې مور هغه شخصیت دی او هغه انسان ده او هغه ښځه ده چې نه همیشې ته به خېټه کوي. او که چېرته دا خبر رایادول غواړي نه به د خپل نوم باندې لاس وهه. په دې خېټه دې چې لاس راکړم دا نوم پکې شتي که نه؟ دې ته چې ګورې نو تا ته به رایادېږي چې یو غټه انسانه وه، یو چته ښځه وه، یو وخت کې تا د هغې د وینې نه وینې څکلې وې، تا د هغې د جسم نه خوراک کړی و. ځکه خو دا پاتې شوی دا ځای جوړ پاتې شوی چې د انسان ته رایادي. کله کله چې نوم ته ګورو نه مور به ته رایادي چې هغه اوچته انسان، او بیا چې هغه مور په قبر کې پرته، بیا چې هغه مور انسان یې نشي لیدی، او هغه مور چې هغه جبه نشي خوځولی، هغه مور چې ستا خبرې نشي اورېدی، د انسان دا زړه دی چې ټق کوي چوي. چې ما یو پیر د دغه زنانه د دغه ښځې د اوچته ښځه چې هغه نښه ما ته پرې ښودلې چې بچی که ته ډېر غټ شي خو ګوره زما د جسم نه تا وینه څکلې وه، که ته ډېر غټ شي ته خو اوس مالداره شوی ښه ده، بچي دې هم شوي ډېر هوښیار شوی، خو دا دی چې زما د بدن نه ته خوراک کړی دی. وګوره دې نښې ته دا نښه پرته ده که نه. مور هغه مور چې اولنی قدم چې ما ورته اخیستو نو چا د لاس نه نیولي هغې نیولي، نو بیا زموږ د خپې ازادي شوې دومره ازادي شوې چې کله د هغې خپې ودرېدې بیا د هغې خدمت نشي کولی. د هغې غریبې بوډۍ چې خپې ودرېدې په کټ کې پرته ده، نو موږ ته تنګ شو، موږ وایي دا راته څه جاښه پرته ده، غم راته پروت دی. حالانکې زموږ چې خپې نه چلېدي نو ګوته چا را کړې وه موږ له بلاس کې. همدغه مور وي بچیه دا ګوته راله ونیسه، زما دا ګوته ونیسه، ګوته موږ نیولې وه، موږ ورو ورو قدمونه ولیدو به راپاسېدو. هغه مور چې د بوټانو دا تسمې به موږ نشوي تړلی، هغه به موږ چا ته وي چې موږ له وتړه. هغه وړوکی کار چې موږ ته ډېر غټ ښکارېدو هغه به زموږ مور زموږ دپاره کوو. الله اکبر. اوس هغه مور د بعضو کسانو سره خو نشته، د کومو سره چې شتي نو هغه وایي مړه وي ساده ښځه څه قمقله ورته کېده وایي. نو ته خو دومره قمقل وایي چې تسمې دې نشي تړلی، هغې دله تړلې وې. سهار چې به سکول ته تلې مدرسې ته تلې مور پسې موږ نه راتلو، دا بوټ به مو ته نیسي نوله مور ماله زر زره بوټان تسمه هغه به راته وبه یې خندل وي قیامته پورې تا دا چلې زده نه کو. هغه مور هغه خوږه مور چې په دې وړوکوالي کې تا سره بل څوک ملګری و، ستا د پالتو خبرو ته چا غوږ ایښودو، ستا د ګډوډو خبرو ته چا غوږ ایښودو، صرف دغه یو انسان و چې ستا د خبرې ته غوږ ایښودو. موږ به د دې مور سره چې وړوکوالي کې کېناستو څه به موږ ویلي پته نشته، او څه ګډې وډې به موږ ویلي، او څه داسې مطالبات به موږ کړي چې هغه به د نه کېدوي. هغه مور بچي ته به خندا چې وي صحیح ده داسې به زه هم وکړم. ملګری زموږ سره نه و نو دا زموږ څه وه زموږ ملګري وه. او اوس چې هغې ته د ملګري ضرورت راشي نه غریبه ځان له به یو کټ کې پرته کور کې، او د بعض ظالمان په کور کې چې کوم پالتو کمرې دي سي نه هغه وي دا به وي د بابا او دا به یې شي. لکه هغه یوازې د ملګري د ضرورت ته غریبانان څوک خبرو ته غوږ نه ایږدي، ځکه چې بوډاګان دي څه وایي نو اوس ورته ضرورت ته یې موږ سره هم ټیم نه شي دوی د خبرو ته غوږ کېږو. هغه مور چې نه همیشې ته د هغې په خېټه کې تېرې کړي دي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه پسې یو کس راغی وی ما خپله مور د یمن نه په شا کړې وه، حج له مې راوړې وه یمن نه په شا، او ټول حج مې په وکړو، اوس یې مدینې ته م راوړې ده، او بیا به وړم هم په شا. حق مې ادا کړو که نه؟
هغه ته نه حق ته نه ادا کړی وی ولې وی دې ته چې به دې په خټه کې چې تاو شو هغه اوس لیکي چې ورته ورسېد هغې حق نه ادا کړی زوی مور حق ته ادا کړي یمن نه دې را په شا کړي دی نه حق ته ادا کړو الله اکبر یمن نه سړی مور په شا کړي او رایولي او حج پې پوره په شا وکړي او بیا هغه شان په شا ویسي هغه حق ادا نه کړو د یوې سړي کې نو موږ څه حق ادا کړی هغه مور چې ټوله شپه انسان ته ناست دی ماشوم ته ناست دی چې دی ویښ دی څو پورې دی نه ویده شوی زه نه ویده کېږم بیا هغه پلار الله اکبر هغه اوچت انسان د پلار لنډ تعریف زه دې خلکو ته داسې کوم زه که څوک راته چې پلار څوک دی زما هغه څوک دغه ستا دپاره چې ځان خاورې کړی بس که ته هوښیار یې پوه به شي پلار څوک دی هغه څوک دی چې ستا دپاره ځان خاورې کړی ته هم پلار یې که نه په دې پردي ملک کې ته ناسې مزدورۍ له راغلی ولې راغلی دې بچو دپاره هغه ښه په مزو چرچو کړي یو ټلیفون چې ته کور ته وکړو پلانې نه جوړه ته باندې ستا باندې چې چیرې وي بیا وله پیسې ګوري د سکول پیس او د مدرسې پیس او پلانې او دغه او داسې نو ته پکې خاورې شي او د هغه ژوند څه شي هغه برابر شي پلار هغه انسان دی دا پلار چې ته په تولۍ کې پروت یې خڼارې دې خیږي بېغمه او دا پلار غریب د مزدورۍ نه راشي دغه شان سملي به دې کټ کې اوړي سهار بانک به وي بیا روان شي تپوس دې وکړه ته ولې ویده کېږې نه ته ولې خوب ناجوړه یې که څنګه وي نه ناجوړه نه خو دې ماشومانو دې سوچ وړی یم د پلانې ناجوړه دی د پلانې چې کمزوری کېږي دی له واده کومه دی له سبقونه ویل چې سبق وي خو دا دی چې پیسې نشته او په دغه ټیم کې به د سهار بانک ووي نو دی بیا روان شي چې مزدورۍ له ته خره سهار راپاڅې ناشتې ماشتې وکړي سبقونه له ځي مزې چرچي دا هغه دوه انسانان دي اوچت چې د دوی سره په دنیا کې څومره ښه کې هغه کم دي او دوی لپاره چې ځان خاورې کم دا کم دي رسول الله یو صحابي ته نصیحت کو د مور مبارک کې الزم رجلها یا رجلیها وی د خپې د هغې د خپې په ځان لازم کا یا رسول الله ولې وي فثم الجنه وی دغه کې جنت دی د دې مور د قدمونو لاندې جنت دی دومره اوچته زنانه ده او پلار رسول صلی الله علیه وسلم وی چې پلار د نه راضي و نو الله د نه راضي دی چې پلار د نه خفه و الله د نه خفه دی رسول صلی الله علیه وسلم وی پلار چې بچي ته دعا کوي نه هغه نه واپس کیږي چې خیرې ورته کوي هغه هم نه واپس کیږي نو کوشش دا کوه که پلار دې ژوندی چې د هغه نه چې د دعا واخلي او کوشش دا کوه چې د هغه د خیرونو ځان لرې ساتي ګوره دا خیرې قبلي دا ډېر اوچت انسان دی دا د جنت دوه دروازې دی الله تعالی درې کړي بعضو کسانو باندې یو دروازه بنده شوې ده نو په بعضو باندې دوه بندې شوي او بعضو ته دوه کولای امام حسن بصری رحمه الله د پلار په جنازه کې روانو جړل ډېر سخت خپه و چې واپس راغی ملګرو ته ته واغ اوچت انسان چې موږ ته هم نصیحتونه کوي نن ستا حالت ډېر خراب دي هغه ته جاړم په دې چې د جنت دوه دروازې راته الله کړو کړي نن رانه یو بنده کړه او پته چې په دغه دروازې څخه چېرته ننوتی یم او که نه یم خوش قسمته انسان دی چې را دوه دروازې ورته اوس هم کولاوي او هغه انسان ته موږ څه ووایو چې د هغه نه یوه دروازه بنده دی د دوه بندې شوي د هغه انسانان دي چې دوی حق د مرګ نه بعد هم نه ختموي چې مړه شي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د ملګرو سره به یې ښه کوئ چې مړه شي دعاګانو کې به یاد ساتئ چې مړه شي قبر له به یې جلته ورته دعاګانې کوي والله العظیم کومو کسانو چې د مور پلار سره ښه نه دي کړي وروسته ول الله هدایت ورکړی د هغه د خاورو بغه ډیري لاندې پراته دي نه د نه ته تپوس کې دی به ته صحیح حل ووایي چې د څه ارمان دی دی وي زما دقه ارمان دی چې څوک زما د مور پلار د قبر نه راپاڅي چې له سره ښکل کړم نن که څه کولی شي وکړه که نن څه کولی شي وکړه ګوره سبا له به ارمان کې
ته چې زه درته دا وایم څه چې ته غواړې چې زما مور پلار زما نه په دې حال کې لاړ شي نه هغه اوس وکړه ځکه چې هېڅ پته نه لري ظاهري حالاتو مطابق هغه زموږ نه مخکې مري اگر که دا لازم نه ده سبا به د ټلیفون نه شي نشته ورځ به ټلیفون نه وي چې نشته یو کس ما سره ملاو شوی ما ته وی ما والد صاحب ما ته وی شیخ صاحب وی قمقل غونته کې زموږ پلار نه پوي او الله دې موږ د مکې د دغه الفاظ مو ته نصیحت وکړو سبحان الله قدرتي خبره ده چې بیا ما ته خبر راغی چې هغه پلار مړ دی زه لاسنیوي له ورلم نو جړلې نو ما به دې زړه کې چې او تا وی چې الله دې موږ د مکې وي دمه شوي بیا به دغه سپینګیري به ته سلی جاړې نه دا زموږ بنیاد دی دا زموږ څه دی بنیاد دی د الله نه بعد دنیا ته د راتلو وجه او سبب هغه څوک دي هغه زموږ د خواږه مور پلار دي چې هغه په خاورو کې دي چې هغه دغه سره دي چې هغه چې په خاورو کې دغونه ته پوښ وکړه چې مور پلار څومره خواږه وي هغه به ته بیان کړي او ژوندی چې کوم سړي سره مور پلار ژوندي د سره قدر نه د نن نه د اوس نه هغوی ته ټلیفون وکړه د هغوی نه معافي وغواړه د هغوی د زړه خوشحاله کړه یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو سړي ځنکدن له ورغی او رسول صلی الله علیه وسلم کلمه ووایه کلمه هغه نشي ویلی اول پسې د صحابه تلي بیا په رسول پسې ویل رسول الله فلانې کلمه نشي ویلی رسول صلی الله علیه وسلم ورغی رسول الله کلمه ووایه نشي ویلی هغه کلمه وی مور رښتي ویه رسول صلی الله علیه وسلم دننه ورغی بوډۍ سپین داسې ښځه ناست وه چې لا ویښته یې سپین شوی جسم یې کمزوری شوی هډوکي ناست و هډوکي تیله زوی خفه یې دی کس هغې د مخ واړه چې خفه یم چې نو رسول صلی الله علیه وسلم بس صحیح دی الله به جهنم ته واچوي نه هغې نه دغه مې نه ده خوښه مور ده چې څنګه هغې دغه مې نه ده خوښه خوشحاله شو هلته هغه هلک وویل لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویل ساعت یې ووت ځنکدن په وخت کې به د کلمه نصیب نه شي وایي چې دا مور پلار دنه خفه او خدمت روزانه ورته ټلیفون کوه روزانه ورته ټلیفون کوه د ښځې او د بچو نه مخکې پلاره څنګه مور ته څنګه زه تاله څه وکړم ستا نه قربان شمه تا نه زار شمه تا ته لوګی شمه څه دله وکړم دا دنیا دله ټوله راجمع کړم ته څه وې چې هغه ته خدمت ووایي که ته کولی هم نه شي زه به کوم انشاءالله انشاءالله اوس ووایه که که الله ووایه نو صحیح ده که الله وغواړي ته به یې وکړې که نه دا زما تاسو ټولو ته نصیحت دی دا په دنیا کې هر څه بیا راځي الله اکبر سوای د دوو انسانانو ده بیا نه راځي مور او پلار دا پاس کې ځان پرې ښځې دومره مینې مور پلار یې پرېښودی لکه دا ښځه که مړه شوه سل نورې که دا ښځه خفه شوه سل نورې ښځې شتې که نشتې دنیا که دا زوی دې مړ شو سل نور که دا لور دې مړ شو سلې نورې که دا رور دې نه مړ شو دنیا ملګري نور شتې چې هغه د دې رور نه هم سړي ته خواږی او چې دا بوډۍ لاړو بیا څه شتې نه ټول دنیا راجمع که د بوډۍ ځای نشي نیوی والله العظیم که دوی له ځای نیوی شي